یو ځای کې لیکي وایي امام صاحب درس ورکړي د مسجد سره روان دی شناخته سړی دی دی پېژني د ده د علاقې سړی دی ګوره وایي سړی چې څومره مشهور سي هغونه حاسدین هم زیات سي دشمنان هم زیات سي وایي دی روان دی هغه سړي ښکنځل ورته شروع کړ امام صاحب بس یو مخ ښکنځل ورته کوي امام صاحب یې اوري صحیح دی بس هغه ښکنځل ورته کوي یعنې چې په خوله باندې ورځي هغه خبرې ورته کوي دواړه روان دي څنګ په څنګ امام صاحب خبرې اوري د ښکنځل اوري د ښکنځل ورته کوي تللی اخر دوې لارې رالې یو ګلۍ راله د امام صاحب کور چې دی هغه دې خواته دی دا سړي کور اخواته امام صاحب پېژني چې د کور خواته دی چې امام صاحب څه ورته وایي وایي تر لاسه یې ونیوئ ورته ویل چې اوس خو نو لارې دوې شوې زما کور اخواته دی ستا کور اخواته دی که تا داسې وي چې زما دپاره دې په زړه کې اوس هم یو څه بړاس یو څه غوسه وي نو تا هغه ښکنځلې ټوله ما ته وکړه بیا به زه ولاړ شم او تا لاره جدا کېږي بیا به ته په زړه کې به دې هغه ارمان پاتې شي ګردې ښکنځلې ما ته وکړه بیا خو زه دورې درسه ځمه نو لہذا تا خپل د زړه ارمان چې دی هغه وباسه بس بیا زه دورې ځم نو په دې وجه باندې تا خپله غوسه راته وکړه هغه سړی په پښو کې وروړی دی چې بس ما معاف کړه دا خلکو داسې په دا خپل ژوند کې دا برداشت شو دا غوسه یې داسې برداشتوله یو سړی په مجلس کې امام صاحب ناست نور علما هم ورسره ناست یو سړی څه ورته وایي امام صاحب یعنې دا به هغه نورو خلکو راستول امام صاحب یې په تکلیف کوي ذهني ټینشن به یې ورچوي ذهني پریشاني به یې ورچول نو امام صاحب تا سړی وایي ستا مور چې دا کونډه ده نو ته دې وکړه ماته په نکاح باندې راکړه امام صاحب ته وایي یو امام صاحب دومره مشر سړی بیا د مور دومره غټ عمر زنانه ده دی ورته وایي ستا مور کونډه ده ماته زه خبر شوی یم دا ستا د مور نکاح ما سره وکړه څو زور غواړي چاته څوک وایي ستا مور سپېڅلې مور یې دی درته وایي ستا د مور نکاح ما سره وکړه امام صاحب څه ورته وایي امام صاحب ورته وایي زما مور چې دا عاقله ده بالغه ده هغه ته خپل اختیار دی زه به ماښام مشوره ورسره وکړم چې ستا سره نکاح کوله بالکل بې درک دونه برداشت یې وکړي حالانکه که اوس په موږ کې یو وایي هغه ظاهره فورا بیا جنګ ورسره کوي ستا سپېڅلې زنانه در کوم خبرې په دې مجلس کې څنګه کوي امام صاحب ورته وایي زه به د هغې سره مشوره وکړم که خوښه وه بالکل یې در کوم وایي دا سړی چې لږ روان سو دا هلته را چپه سو په دغه ځای باندې مړ سو وایي امام صاحب ویل چې د امام ابو حنیفه صبر چې دی هغه یو سړی مړ کړي یعنې ما دومره صبر وکړي چې هغه د صبر الله پاک ته دغه زما دغه برداشت و دغه چې دی هغه په متبادل الله پاک دې ته مرګ ورکړي سړی یې مړ کړي دومره زیات یې برداشت کړي یعنې غوسه خو ورله خو برداشت یې کړي امام صاحب را روان دی یو سړی په یو دغه کې بس به ور په کومه خبره ورته غوسه سوی دی نو خو مخالفین ډېر زیات وو و امام صاحب په دا مخ په چپلاخه وواله و امام صاحب دا سړی تر لاس ونیوی ورته ویلې چې زمان دا طاقت شته چې تا ته په دا مخ چپلاخه درکړم خو زه نه در کوم تا او زم دا طاقت لرم چې زه ولاړ سم د خلیفه ته ستا شکایت وکړم چې دې ما ته چپلاخه راکړه خو زه ستا شکایت نه کوم او زه دا هم کولی شم چې د شپې په تهجدو کې الله ته فریاد وکړم چې الله دې په چپلاخه باندې ووالم خو زه ستا دپاره به دعا نه کوم فریاد نه کوم او زه دا غواړم او دا هم کولی شم چې د قیامت په ورځ تا راونیسم تر ګریبان چې تا ولې ما ته چپلاخه راکوله دا بدلم در ساختی شم د الله ته زه ستا شکایت کوی شم لیکن زه نه کوم وایي بله خبره مې واوره د قیامت په ورځ کې الله پاک ما ته اختیار راکړي د سفارش اختیار یې راکړي چې ته د خلکو سفارش وکړه جنت یې داخل کړه وایي زه په والله که تر هغو جنت ته ولاړ شم چې ته مې د ځان سره جنت ته نه یې بولې هغه یې په چپلاخه وي د دې ته وایي زه تا جنت ته بیایم دا زموږ مشرانو موږ ته درس راکړی دی چې د خپل ژوند داسې تېر کړي بیا ته د خپل ایماني قوت څخه بیا خوند واخله د ایمان ذایقه بیا ته واخله چې ته غوسه برداشت کړي چې کم نور الله پاک درکوي بیا ته وګوره چې څومره ښایسته ژوند الله پاک درکوي تا مولانا اشرف التنوی رحمت الله زموږ د دارالعلوم دیوبند د مشرانو سره تېر شوی دی بهشت زیور کتاب چې دا د سړي لیکلی خو بل چا دی د حکم ورته کړی د ده په باره کې راځي وایي د یو ځای یو جلسه و یو پروګرام هلته د بیان دپاره ولاړی څنګه چې بیان ته راولاړ سو چې ودرېدی یو پرچی یو چا ورته راوړه پرچی چې وکته په پرچی باندې څه لیکلي دي په پرچی باندې لیکلي دي اشرف علي ته کافر یې یو دویم ورته لیکلي چې ته ولد الزنا یې یعنې ته د زنا څخه پیدا سوی حرامي یې نعوذ بالله درېیمه خبره دا ورته لیکلې وه چې سنبل کر بات کر په احتیاط سره خبره کوه چپه ورسته ونه ګایږي اصل دا څومره د غصې خبره ده چې ممبر باندې یو چاته وایي ته کافر یې او ته حرامي یې او ته صحیح په احتیاط دا خبره خو لا خیر دونه نه دی په احتیاط سره خبره کوو مولانا شاه التنوي صاحب څه کوي هغه دا ګردې مجموعې ته دا خبره وکړه وایي ما ته یو پرچی راغلی ده ما ته لیکلي دي چې ته کافر یې که زه چېرې کافر یم نو زه ستا په مخکې کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله بس زه مسلمان شوم برته یو دویمه وایي ما ته دا خبره لیکلې ده چې ته حرامي یې ولد الزنا یې
نو الحمدلله زما د پلار د نکاح ګواه چې دی هغه دی ناست دی، هغه سړي زما د پلار په نکاح کې هغه ګواهي ورکړې ده، زما پلار په نکاح سره واده کړی دی، بیا زه پیدا سوی یم، نو زه ولد الزنا نه یم، زه حرمي نه یم. او درېیمه خبره چې ما ته دې کړې چې په احتیاط سره خبره کوه، سنبل کر بات کر. نو هغه دا دی چې زه درته نه د چندې لپاره راغلم چې تی خیال وساتم، نه زه رشته غواړم چې تی خیال وساتم، چې حق خبره وه هغه به کوم، چې که په چا بده لګېږي که په چا ښه لګېږي، دا خبرې کې څوک ما نشي منع کولی. دا زموږ د مشرانو زموږ ته یو درس دی دا چې په داسې موقع باندې دومره غټ عزت والا سړی، دنیا مجموع ورته ناسته ده، 1400 کتاب یې لیکلي دي، دومره غټ بزرګ مریدان دي، هغه ته داسې خبرې خلک دی په دومره ښایسته انداز باندې مسله حل کوي. وجه دا و چې هغه ته هغه نور میلاو شوی، د هغه د برداشت خوند هغه خلکو په کتابو کې لیدلی وي چې د برداشت څومره غټه فایده لري. نو په دغه وجه باندې دغه برداشت دی دا انتهایی زیات یعنې ډېر قیمتي شی دی، خو نن د دغه څخه موږ ډېر معلومه یو. نن ډېرې جګړې او جنګونه چې دي هغه دغه وجه ده چې په موږ کې برداشت نشته، په موږ کې تحمل نشته. دا ابن حسین رضی الله عنه په باره کې راځي، وایي د ده یو منځه وه، دته اودس ورکوي، بدنۍ یې راخیستې او اودس یې ورکوي. هغې ګوره سوچ بدل شو، بدنۍ ځینې لاسو په دا مخ باندې وویستې، بدنۍ یې په مخ باندې ولګېده. ظاهره خبره ده سړي باندې چې بدنۍ ولګېږي خواښې بدېږي، نو غوسه خامخا راځي. ده وایي داسې په غوسه کښې ورته وکتل، هغه منځه د دوی د کور پرورش یافته و، هغه ورته وویل والکاظمین الغیظ، د قرآن آیت یې ورته وایي، وایي متقي سړی هغه دی چې غوسه برداشت کړي، غوسه وزغمي. ده ورته ویل بس باید دیم ټنډه شو. بیا څه ورته ویل والعافین عن الناس، او متقي سړی هغه دی چې هغه خلک معافوي. ده ورته ویل بس معاف کړی مې، معاف مې. درېیم آیت یې پسې ورته ویل، بند ټوکړه یې ورته وویله والله یحب المحسنین، الله رب العزت د احسان کولو والا څه ډېر محبت کوي. وایي ده ورته احسان دا دی چې ته آزاد یې، هغه بدنۍ په مخ ورلګي دی چې دی معافوي او غصه برداشتي ازادي یې، دومره بهترین انداز دی. دا چې په موږ کې نن زموږ په ژوند کې دا شی راشي. اخري واقعه درته بیانوم، ټیم پوره دی. د یو افیسر دی، هغه خپل حالات زندگی لیکلی ده. ګوره په د عام خلکو کې هم ډېر عجیب عجیب خلک شته دی چې اوس موږ دا سوچ د افسران چې دا ګرد بېدینه دي، دغه دومره بهترینه دانې پکښې دي، داسې هیرې جواهرات په د عوام کې په د خلکو کې شته، داسې استعداد والا خلک شته چې الله پاک ډېر کار ځینې اخیستی په خلکو کې، د عام خلکو کې الله پاک ډېر عجبه خلک یې شته. د خپل حالت زندګي لیکلی دی. وایي زه په یو ریسټ هاوس کې اوسېدلم، نو بیا زما سرکاري دوره وه، زه یو ځای روان وم، نو ما د ټرین د ریل ګاډۍ ټکټ مې وکړ. ټکټ چې مې وکړ چې کوم ټیم د وخت ټیم پوره شو د ریل ګاډۍ، زه راووتم، سامان ډېر راسره دی. وایي زه چې رالم، نو زما ټرین چې کوم اخواته د پټړۍ بلې پټړۍ باندې ټرین راتلی، نو زه وایي کلي نه دي دغه سامان چې ورسره اخلي په سټېشنانو کې دا ژر ژر دغه چا اغوستي، وایي دغه مې راوغوښتې، سامان مې ورکړي چې دا سامان زما سره تر هغه ځایه پورې ورسو. زه خو وایي تیز رالم، ټرین ته راورسېدم، نو ټرین چې دی هلته هغه سیټي وویله ټرین روانېدی، کلي تر اوسه پورې نه دی راغلی، سامان هم ورسره دی، زما ډېر سامان دی او هغه زه راسره وړم. په دروازه کې ولاړ یم، اوس سړی نشته. خیر اخر ټرین چې دی هغه روان شو، زه خو نشم تللی، خو زما سامان پاتې شو. هغه خلک هم چې ولاړو چې هغه څوک رخصتېدو دپاره خپل عزیزان چې رخصتوي، هغه خلک هم ګرده ولاړو، سټېشن خالي شو. لږ چې ما چې ورته ګورم کلي را روان دی، زما سامان یې ور اخیستی دی. داسې غوسه وایي راله چې د الله بنده خو هغه خلک لا ولاړو، ته اوس را روان یې. هغه چې وایي نږدې راغی په خلو کې دی ډوب دی ګرځه، خلوص دی ډک. وایي ما ته زه ډېره معافي کوم، ډېر پریشان وایي چې اوس به څه راته وایي. وایي ما ته زه ډېر معذرت کوم، ډېره معافي کوم، ما ډېر کوشش وکړ خو ډېر زیات رش شو، په هغه رش کې زه پساو شوم. ما چې زه راورسېدم خو د رش د وجې نه راورسېدم، پساو شوم، لاره نه وم. ده وایي ما سوچ وکړ چې اوس خو ټرین خو هغه درسه ولاړی، اوس که دته خوش کوه کېم ټرین خو برته نه راګرځي، بس د الله دپاره یې معاف کړه. وایي ما ورته پروا نه لري، خیر دی، هېڅ خبره نه، زه به سبا ولاړ شم. دا سړی وایي دومره زیات خوشحاله شو، رنګ یې وایي بدل شو در سره، د خوشحالۍ اثرات باندې ښکاره شو. او ما ته ویل چې الله دې تا ته جزای خیر دی، زه څومره ډېر پریشان وم. وایي ما ورته بس زه اوس برته ځم، بس سبا به ولاړ شم. وایي ده ویل چې دا سامان زه در سره وړم، سامان یې برته راواخیستې، ولاړ یې زما تر ځایه پورې را سره ورسوي. سبا وایي شپه شوه، نو خو شپه تېره شوه، سهار بیا زما اراده ده چې ولاړ شم. زه وایي لږ وختي رالم، ما چې بیا داسې مسله نه شي پېښ. وایي چې وختي رالم، اکولي وایي په انتظار باندې راته ولاړ چې زما سامان یې ناوخته کړی. وایي ما ته وایي راکړه سامان زه راواخلم. سامان چې مې ورکړي بس وایي نن انشاءالله په ټایم باندې در رسوم، په منډه منډه باندې سامان راورسوئ. هلته چې راوړئ سامان یې کښېږدوئ، زه چې په سیټ کې کښېنستم، د کړکۍ د خوا څه وایي دی راغلی زما سره مجلس کوي.
او زما شکریا ادا کول زما احسان د ښکوي چې تا څومره په ما غټ احسان وکړي ما څومره غټه غلطي وکړه ستا څومره غټ یو اراده وه ته ګوره په کوم ټایم به چېر اوس په کوم ځای ګرځېدې زما د کمزورۍ د وجې چې دی هغه ته پاتې شوې او تا به په ما باندې دومره غټ احسان وکړي وایي داسې هغه خپل احسان او داسې په ښه انداز باندې په خوشحالۍ باندې زما سره مجلس کوي خو وایي ټرین روان شو ټرین چې ولاړی ده وایي ما ته کتل رخصتولی مې بس ما ته په دا سترګې ولې اوښکو ډکې وي وایي داسې په ارمان یې راپسې کتل په ما پسې چې زما یوازې زم دونه په ارمان ما ته نه دي کتلي چونکې ما ښه ورسره کړي وو دی وایي هغه کومه ورځ چې زه پاته شوم په هغه شپه کې زما هغه تکلیف ختم شو چې زما دونه پروګرام خراب شو هغه کیسه ختم شو هغه تکلیف لیکن دغه سړی چې کوم زما سره یعنی دا سړی چې کوم ما ته په څومره ښایسته انداز پسې وکتل څونه په ارمان یې زه رخصت کړم ما ته د سره خالي دا وکړي چې دی مې معاف کړي خالي د چې څومره په غمګینه سترګو باندې ما پسې وکتل وایي نن 20 کاله بعد هم د هغه خوند زما په زړه کې اوس هم موجوده دی د یو سړي غوسه مې خالي ور معاف کړ یو سړی مې خالي معاف کړي نو ته یقین وکړه نن زموږ د کورو ماحول ته وګورې د مور خبره موږ نه برداشت شو د پلار یوه خبره موږ نه برداشت شو که څه هغه غلط دی غلط یې درته ووایي خو برداشت یې دغه برداشت کړو د خپل زما خپله په دا لږ ژوند کې ما هم تجربه لږ کړې ده کوم ځای کې چې بې ځایه ما غوسه برداشت کړې ده ته یقین وکړه د هغه شي خوند تر اوسه پورې زما په زړه کې دی تر اوسه پورې هغه محسوسوم زه هغه شی چې ما ته راپیان شي ما ته خوند راکړي یعنې په تبلیغ کې موږ ځو مختلفه ملګري په دغه کې راځي یقینا ډېر عجیب عجیبه سړي سره رویه اوسي لیکن چې د الله دپاره معاف کړي هغه دومره خوند لري دا ټول شپه په تهجد باندې ولاړې دومره خوند نشته نن زموږ د کور ماحول چې خراب دی نن همسایه زما څه په تکلیف دی زما کشر ورور ما څه په تکلیف دی بچی په تکلیف دی د هغه صرف وجه دا ده چې موږ غوسه نه برداشت یو غلطي یې وکړه زنان یو غلطي وکړه برداشت یې کړه یو شی مات شو برداشت یې کړه یو چپه خبره درته وکړه برداشت یې کړه او ته چې یو واره برداشت کړې دوه وارې برداشت کړې ته یقین وکړه په ټول عمر بیا هغه تاسو نه غلط حرکت نه وکړي هغه به ستا تر قیامته پورې غلام جوړ شي بیا به ستا خیال ساتي نو که ښه ژوند غواړئ خوشحالي غواړئ د ایمان نور غواړئ او عزت غواړئ چې څوک ماته الله عزت راکړي هغه دې په دغه غصه باندې برداشت کړي کمزوری سړی دی ته پاور والا یې پیسې لري ګاډۍ لري خلک لري اسله لري لیکن یو کمزوری سړی چپه خبره درته وکړه برداشت یې بیا ته دا اوس تی په خپل ژوند کې تجربه وکړي یو ورځ یې خالي وکړي دې خبره نه چې په منبر باندې درته ناست یم ته خالي یو ورځ ځان تجربه وکړي چې د یو چا غوسه درته وکړه برداشت یې بیا هغه خوند د ایمان نور چې دی هغه بیا تاسو ته خپله میلاویږي نبی علیه السلام ته یو صحابي راغلی وایي زه زما غلام چې غلطي وکړي نو زه څه به وکړم هغه معاف یې کړه وایي چې بیا یې وکړي بیا یې معاف کړه اخر نبی علیه السلام ورته وایي چې اویا واره غلطي وکړي اویا واره معاف کړه علماء لیکلي وایي دا اویا واره صرف په دې وجه ورته وویل چې دا کثرت یعنې زیاتي لکه نن چې وایي 100 واره مې ورته وویل دا سر نه خلاصوي 100 واره مطلب دا نه دی چې د 100 واره ورته ویلي یعنې هر څو واره چې دی غلطي وکړي معاف یې کړه غلام خو نشته خو مزدور دی نن سبا زموږ سره په کور کې یو خادم کار کوي یو زنانه په کور کې لوښي مینځي یو بل شی د دغه چې دی دا وایي معافوي په دغه معافېدو به یو دا چې هغه به تر قیامته ستا احسانمند وي او دویمه خبر دا تا ته به د الله د ایمان نور درکړي او الله به ستا تر ګناهو بیا در تېر شي الله دې عمل کول توفیق